ډېر په زړه پورې شعر و. تاسې ګورئ دا یار عاشق سوی نه ده دا مجازي عشق نه کوي ځکه خو نام خدای دا ګورئ هغه پکې تنګ راغلی شاه سوی ده په همدې لحاظ باندې دا سترګې هم ښایسته دي. ډېره مننه ډېره زیاته مننه له اسدالله عابد ورڅخه ډېر ښکلی شعر یې وړاندې کړ. دا ځل بیا هم د څلوریزې تېرېږم راځم یو ملګري دوست ته خو خوستی صاحب دې نه خفه کېږي چې هغه ترنم کوي او خوږ ترنم هغه په اخر کې اوري ښکلی خنجر ترنم ته د ډېر لیواله کړو. خوستی صاحب لکه څنګه چې عابد صاحب وویلې ښکلی حنجره لري او ښکلی اواز لري مونږ او تاسو ته به ترنم کوي ډېر ورته لیواله ډېر لیواله خو په اخره کې دې لپاره نو اوس د مشاعرې په دې برخه کې سمیع الله عادل صاحب ته بلنه ورکوو. عادل صاحب ته راشي. دا یار زموږ ډېر په اسلام او په دین مین په وطن مین شخص دی. دا هم دلته د الماتا په ښار کې په اسلامي سلوکو سمبال په سمبال اوس به تاسو ته یو ښکلی شعر وړاندې کړي وګورئ چې د ده شعر څومره وطني مینه لري. مهرباني وړاندې کړي عادل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې او بیا ما یو ټوټه شعر برابر کړی دی خپله مې نه برابر کړی مګر لاس ته مې راوړی دی شاعر نه یم راته نه معلوم شو کولی عنوان یې دا دی چې د وطن مینه. بیا مې د زړه کور ته قافلې د غم روانې دي بیا مې د زړه کور ته قافلې د غم روانې دي ګرانې دي اشنا د بېلتانه ورځې دي ګرانې دي. او ستا قاتل باڼه ګوره خویونه د مغولو کړي ستا قاتل باڼه ګوره خویونه د مغولو کړي سترګې د هر څو کمینه ناکې دي افغاني او ستا د مخ کشمیر یې په یرغل رانه نیولی دی ستا د مخ کشمیر یې په یرغل رانه نیولی دی زلفې د قسم دی دښمني کوي هندوانې دي او ساتي به خپل پت زما شمله بفرې اوچته وي ساتي به خپل پت زما شمله بفرې اوچته وي انجونې د وطن مې غیرتمنې مسلمانې دي. زار د خپل دلبر له جړ وربل ملالو سترګو شم زار د خپل دلبر له جړ وربل ملالو سترګو شم ښکلو د لاهور کې مینه نشته رقیبانې او خدایه د زما په وطن څه وشول او څه کېږي خدایه دا زما په وطن څه وشول او څه کېږي پیغلې د کابل مې په خیبر اوړي ستومانه او زړه مې د وطن کې زه مهاجر که پېښور کې یم زړه مې د وطن کې زه مهاجر که پېښور کې یم او زار یې شم له سترګو خیر که مړې رڼاګانې عادل صاحب چې ډېر کمالونه ښکلی شعر یې وړاندې کړي په ټولو برخو سمبالو ښکلی شعر راځم بیا هم یوه ښکلې څلوریزه تاسو ته ډالۍ کوم او پاس له هغې به خوستی یار راغواړو تاسو ته به لکه څنګه چې تاسو تر اخره پورې همداسې لیواله پاتې شئ تاسو ته به یو ترنم وړاندې کړي او ټول د همدې په انتظار یو مخکې له دې نه زه همدا د څلوریزې په ویلو سره هغه راغواړم. شکر خدایا چې په خټه کې پښتون یم شکر خدایا چې په خټه کې پښتون یم شهامت سره وقبا ته بیرته ستون یم د وطن په ننګ یم تا زه پوهولی د وطن په ننګ یم تا زه پوهولی وطن شمه ده لیلا زه مجنون نورې شیبې نه اوږدومه او راغواړم محمد ابراهیم حلیم صاحب حلیم خوستی صاحب زموږ د اورېدو تیږي دی به تاسو ته ښکلی شعر وړاندې کړي دا هم په وطن مین په کلتور مین او په اسلام مین ځوان دی زموږ ډېر خوږ ملګری ده تاسو ته به دا وړاندې کړي اوس به
موږ دې ترنم ته خوښ شو او موږ به په دې ترنم په ټالونو وزنګي وم دې ځان حیواني چې ودور ته نشي بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ټول ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم ډېر خوشحاله یم چې دغه د وطن په یاد مشاعره مو جوړه کړې ده ما هم د وطن په یاد یو شعر تیار کړی ده هغه هم په ترانوم باندې دا چې ما مخکې ترانوم نه دی کړی خو خدای دې وکړي چې ښایسته ترانوم وکړم استاد تکړه خلک دي